د امارت اسلامي پر قیادت دی چې د دې سړي خلاف کاروایي ونه کړي. جنرال مبین ته د ملا ډیزلي د ګوند غړي اخطار او د هغه سخت غبرګون وایي تاسو د ناټو او امریکا ملګري یاست. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ملا فضلو د ګوند مهم غړي حافظ حمدالله په خپل یو تازه مرکه کې خبریال ته وایي لومړی خو باید معلوم کړئ چې مبین جنرال دی او که نه. زه چې څومره معلومات لرم هغه د امارت حتی یو عادي عسکر هم نه دی، نو په کار نه ده چې د مولانا فضل الرحمن غوندې ستر شخصیت ته سپکاوی وکړي. هغه وایي همدا مولانا و چې پر افغانستان د شوروي د اشغال له وخته افغانانو سره درېدلی او د دوی د مبارزې ملاتړ یې کړی. حمدالله زیاتوي دا چې افغانستان کې اوس د اسلامي امارت حکومت دی او د ملا حسن اخوند په ګډون ډیر شمیر طالب مشران د مولانا فضل الرحمن نږدې ملګري دي. نو موږ افسوس کوو چې ولې تر اوسه جنرال مبین نه دی زنداني کړی او اوس هم آزاد ګرځي. هغه همدارنګه جنرال مبین ته د ګواښ په توګه ویلي که راتلونکي کې د ملا فضلو پر ضد خوله خلاصه کړه نو ورته به ګران تمام شي. جنرال مبین په جواب کې لیکلي حافظ صاحب ستاسو مزایل توغندي بمبار او 20 کاله ناټو ته لاره ورکول زموږ بچي وژل اړیکې نه خرابوي، خو زما یو څو خبرې د خپل هیواد په اړه وکړي نو اړیکې خرابوي. آخر منافقت تر کله وړ هم زه پړ هم زه احسان هم په ما اچوئ لکه د دین ټیکه چې زما وي آیا ته مسلمان نه یې؟ دا ستا فرض نه دی چې زما مرسته وکړي؟ کاملا غیر اسلامي خبرې کوي. حافظ صاحب ته زموږ د احسان پوره وړی یې. امارت تاسو ته څه فکر کړی چې د یو جمهوري ملا په غوښتنه به زما خلاف اقدام کوي؟ حتما ته زموږ له تاریخ څخه نه خبره یې. حافظ صاحب ستا زوی په پوځ کې لوی افسر دی، هغه پوځ چې د لال جومات ښځینه قاریان یې شهیدانې کړي او زه د یو داسې مسلمان پوځ ستر جنرال یم چې ستا د زوی په مرسته راغلي اشغالګر یې مات کړ. د دې حیثیت خو معلوم دی چې پر عام سټیج یې شناخته کارت ترې واخیست او بې حرمتي یې وشوه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.